السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو، د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د موبایل د کیمرې یو څو ښایسته او خوندور سیټینګونه در وښیم. ملګرو، که چیرې ستاسو د موبایل په کیمره کې لایو فوکس نه وي یا د هغه رقم سلو موشن نه وي، نو تاسو که چیرې په خپل موبایل کې د سلو موشن ویډیوګانې نشئ کولی یا د هغه رقم د لایو فوکس اپشن ستاسو په موبایل کې نه وي، نو دغه به تاسو څنګه خلاصوئ؟ نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ د هغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو، چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو، که چیرې ستاسو په د موبایل په کیمره کې اوس د سلو موشن کوم اپشن چې ده دغه پټ ده، نو ګورئ ملګرو، که چیرې دغه اپشن ستاسو په موبایل کې پټ وي او دغه اپشن ستاسو په موبایل کې نه راړوي، نو دغه به تاسو څنګه راړوئ؟ د دې لپاره به ملګرو تاسو لاړ شئ د موبایل سیټینګ ته. کله چې ګورئ ملګرو تاسو د موبایل سیټینګ ته ولاړاست، هغه رقم تاسو لاندې ولاړ شئ. دلته به ګورئ ملګرو تاسو یو اپشن پیدا کړئ، نو د دغه اپشن نوم ده ملګرو کیمرا موډ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو کیمرا موډ پیدا کړئ، دغه رقم ایډیټ موډ ګورئ ملګرو تاسو به بیا په ایډیټ موډ باندې کلیک وکړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په ایډیټ موډ باندې کلیک وکړئ، دغه رقم ګورئ ملګرو اوس دغه هر موډ ده. ګوره لایو فوکس سو، سلو موشن سو، دغه رقم پرو سو، دغه رقم پټ سو، دغه رقم هر کوم موډ ستاسو غواړئ چې دغه تاسو پټ کړئ په خپلې کیمره کې. نو ګوره زه غواړم چې د سلو موشن کوم اپشن چې هلته ښکاره کېدی هغه دې پټ سي، نو له دې څخه به تاسو ټک مارک نښانونه ختم کړئ. دغه رقم د لایو فوکس اپشن دی چې ختم سي، نو تاسو به له دې څخه هم ټک مارک نښان ختم کړئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو له دې څخه ټک مارک نښان ختم کړئ، اوس ګوره د موبایل په کیمره کې هغه کومه اپشنان چې ما پټ کړلو هغه اوس نشته، یعنې نه د سلو موشن موډ شته او یو دغه رقم د لایو فوکس موډ هم نشته. نو که چیرې بیرته تاسو سیټینګ ته رالاست او دغه رقم تاسو کیمرا موډ ته راغلئ، نو تاسو به کیمرا موډ ته راسئ او دغه رقم په ایډیټ موډ باندې به کلیک وکړئ. نو بیرته که چیرې تاسو غواړئ چې هغه ایډ کړئ، نو په دې باندې به تاسو ټک مارک نښان ودروئ. کله چې ګورئ ملګرو تاسو په دې باندې ټک مارک نښان ودروئ، دغه رقم هغه اپشنان به بیرته دلته چیز سي اون سي. ګوره دا سلو موشن سو او دغه رقم دا یو چیز سو لایو فوکس سو. ګوره هغه دواړه اپشنان یې دلته چیز کړلو اون کړلو. دغه رقم ګوره ملګرو اوس که چیرې تاسو تصویر واخلئ او له هغه سره ګوره ملګرو تاسو غواړئ چې واټر مارک ودروئ، نو ګوره زه دلته تصویر اخلمه، ما تصویر واخیستی. ګوره ملګرو له دې تصویر څخه یو واټر مارک هم نشته، یعنې خط نه ده ورسره لیکل شوی اټومیټیک. نو که چیرې تاسو غواړئ چې اټومیټیک خط ورسره ولیکئ، لایو یعنې واټر مارک ورکړئ، دغه رقم بیا تاسو لاندې راسئ، واټر مارک اپشن به تاسو چیز کړئ اون کړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو د واټر مارک اپشن اون کړئ، دغه رقم به تاسو په واټر مارک باندې کلیک وکړئ او دغه رقم ګوره ملګرو دلته چې اوس هر نوم ورکوئ تاسو به هغه نوم ورکړئ. نو ګوره ملګرو زه ورکوم کینګ خان ما ورکړئ. کله چې ګوره ملګرو زه کینګ خان ورکړمه، دغه رقم اوس تاسو په بیک باندې ووځئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو په بیک باندې ووځئ، کیمره به بیرته خلاصه کړئ او دغه رقم تاسو تصویر واخلئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو تصویر واخلئ، تاسو به هغه تصویر خلاص کړئ، نو دلته به اوس کوم واټر مارک سي هغه به ورسره روان وي. ګوره ملګرو هغه واټر مارک اوس دلته ورسره را روان ده، کینګ خان واټر مارک سو. نو دا رقم واټر مارک هم تاسو له خپل کیمرې له تصویرانو سره چیز کولی سئ، درولی سئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور سیټینګونه دي، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا وکړئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ، میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.